بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لیدونکو د مایکروسافت اکسل 2021 پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړنۍ ورځ مو چې په اکسل پروګرام باندې شروع کوو. راځو اکسل پروګرام باندې به شروع وکړو. لومړی د مایکروسافت اکسل پروګرام د خلاصولو طریقې وایو چې له کومو لارو له کومو طریقو څخه کولای سو اکسل پروګرام را خلاص کو. لکه څنګه چې مخکې ورډ پروګرام خلاصوي دغسې په همدې ترتیب سره کولای سو چې اکسل پروګرام هم په همغه طریقه سره خلاص کو. اول که چیرې د اکسل پروګرام یو آیکن د لې پر ډیسکټاپ صفحه سره موجود وي دا هغه په کلیک کولو سره کولای سو هغه خلاص کو دا اکسل پروګرام. او بل که چیرې پر ټاسک بار باندې یو آیکن را سره موجود مثال دلته پر ټاسک بار باندې یو آیکن را سره موجود پر دې آیکن باندې کلیک کوو کولای سو دا اکسل پروګرام را خلاص کو او کار ځینې واخلو. که چیرې دا نه سرچ ته راځو د سرچ له لارې بیا دلته اکسل ورته لیکو د اکسل په لیکلو سره کولای سو اکسل پروګرام پیدا کو دغه په کلیک کولو سره اکسل پروګرام را خلاصېږي. دا بل طریقه ده. بل طریقه د رن کمانډ له لارې هم کولای سو موږ تاسو یو پروګرام را خلاص کو یا البته یو اکسل پروګرام را خلاص کو. وینډو کې جمع آر به پریس کو تر څو پورې سي رن کمانډ را خلاص او په رن کمانډ کې بدلته په ادرس بار کې اکسل ورته ولیکو. دا سم ورته ولیک انټر کوئ لغه نو وروسته اکسل پروګرام اتومات را خلاصېږي. دا د اکسل پروګرام د خلاصولو طریقې دي. اوس راځو اکسل پروګرام را خلاص کو. کوم وخت پر اکسل پروګرام باندې کلیک وکړئ دا چې را خلاصي په دې کې ورلوره موږ ته دا یو قسم سفر را خلاصي په دې کې یعنی که چیرې غواړئ چې له ټمپلیټ څخه استفاده وکړئ له هغه کور سوي ډیزاین سوي صفحو څخه استفاده وکړئ. راځو دلته پر مور ټمپلیټ باندې کلیک کوو په دې باندې سم کلیک وکړئ. دا انلاین هم کولای شئ له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ. که چیرې انلاین نه بغیر له انټرنیټ څخه هم ځینې ډیزاینونه یا ټمپلیټ موږ تاسو ته په لاس راکوي کولای شو له هغو څخه کار واخلو. خو اوس له انټرنیټ سره وصل د کمپیوټر یعنی کولای سو له انټرنیټ څخه کار واخلو او استفاده ځینې وکړو. یعنی دا ټول ګوره انلاین موږ تاسو ته دا ټمپلیټ راته راخلاصي او کار ځینې اخیستلی سو. دا بیا خپله کټګورۍ لري د بزنس کټګوري دي د پرسونل په نامه دي پلانز ان ټریکرز په نامه دي د لیست په نامه دي. مقصد هر قسم ټمپلیټ سي استفاده کوو هر قسم وربوک سي استعمالوو پر هغه باندې به کلیک وکړو هغه کولای سو له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کوو کار ځینې واخلو. دا بیا خپله ګوره د لیست یعنې که چیرې غواړئ چې یو لیست جوړ کړي له دې ټمپلیټ څخه کولای سي استفاده وکړي کار ځینې واخلي. په دې باندې اوس مثال دا قسم یو لیست جوړوو په دې باندې کلیک کوو هغه بیا خپل اتومات لومړی ډاونلوډ کیږي او بیا صفحې ته اضافه کیږي. دا په صفحه کې اضافه سو بیا کولای سو موږ تاسو کار ځینې واخلو یا استفاده ځینې وکړو. او بل که چیرې غواړئ چې یو خالي ورک بوک خلاص کړي خالي ورک بوک کې بیا په خپله خوښه باندې یو کار وکړي ایډیټ وکړي نو بیا له ټمپلیټ څخه استفاده نه کوو. راځو دلته پر بلینک ورک بوک باندې کلیک کوو. البته که چیرې مخکیني فایلونه موږ تاسې ولرو هغه هم ثبت کړي پر ډیسکټاپ صفحه پراته یا بل ځای پراته یا هغه په ریسنټ کې کولای سو دلته هم کار ځینې واخلو یعنې مخکیني زاړه فایلونه هم کولای سو راخلاص کړي. که چیرې هغه نه پر بلینک ورک بوک باندې به کلیک وکړو دا یو خالي صفحه راته راخلاصېږي. په دې خالي صفحه کې کولای شو په خپله خوښه باندې تغیرات راولو یا ایډیټ کړو. بل د همیشه چې یو پروګرام را خلاص کو د دې پروګرام د ظاهري شکل څه ناڅه داسې مغلق راته معلومیږي. اوس که چا استفاده نه ځینې کړې د هغه لپاره ډېره سخته وي چې مثال د هغه له کوم ځای څخه شروع کړم او له څنګه استفاده ځینې وکړم لومړنۍ کمانډونه یې کم دي یا له کومه ځایه شروع کیږي اول ابتدا یې کومه ده انتها یې کومه ده نه. نو د دې لپاره چې دغه ظاهري شکل یې تشریح کړو او څه ناڅه ورسره بلد واوسو د هغه لپاره لومړنۍ همیشه چې یو پروګرام را خلاص کړو دا پروګرام په سر کې دلته د پروګرام نوم یا دغه فایل نوم راته ذکر کیږي دې ته ټایټل بار ویل کیږي د عنوان بار ورته ویل کیږي. بل د دې ټایټل بار ښي طرف ته چې کومې بټنې موجودې دي کلوز بټن ده ریسټور بټن ده او بل مینیمایز بټن ده. د دې بټنو په واسطه یو پروګرام کولای سو کنټرول کو یا بند کو دې ته بیا کنټرول بټن یا کیپشن بټن ویل کیږي یعنی کولای سو دا پروګرام ټول په کنټرول کو. بل د دې ټایټل بار چپ طرف ته بیا کویک اکسس ټول بار موجود ده. د دې وظیفه بیا دا د دې په واسطه باندې موږ تاسو کولای سو یو کار ژر ترسره کو یعنی هغه کمانډونه د لې ځای پر ځای سوي دي کوم کمانډونه چې ډیر ضرورت ورته پیښیږي. اوس مثال نوې صفحه راخلاصوي نوې ورکبوک راخلاصوي یو پروګرام اوپن کوي دا ټول کمانډونه د لې ځای پر ځای سوي دي. که چیرې دا کوچنی ویکټور راخلاصو په دې باندې کلیک وکړو کوم کمانډ سیم په کار یې هغه دلته سیم څنګه ټیک مارک یې هغه خپله دلته اضافه کیږي او که چیرې غیر ټیک مارک و بیا له دې لیست څخه وځي بیا کار نه اخیستی. بل له هغه څخه وروسته بیا مینو بار راځي. مینو بار بیا هغه بار ته ویل کیږي چې په هغه باندې مینوګانې پرتې اوس مثال
فایل منو، د هم منو، د انزرت منو، د ټولو منوګانې له فایل منو څخه نیوله تر ویو منو پورې دا ټولو منوګانې د لیک کې موجودې دي. او بل رایبون، د رایبون بیا اوس مثال د دې ټاپ یا د یوې منو د کمانډونو مجموعې ته رایبون ویل کېږي. که چیرې دلته پر پیج لیوټ منو باندې کلیک وکړو، د دې منو مربوط کم کمانډونه راخلاصېږي، دې ځای ته رایبون ویل کېږي. دا بیا خپله په ګروپونو باندې ویشل سوی ده. اوس دیمز رایبون ده، پیج سټاپ رایبون ده، سکیل ټو فټ رایبون ده، دې ته بیا رایبون ویل کېږي. له هغه څخه وروسته فارمولا بار راځي. فارمولا بار هغه بار ته ویل کېږي چې په هغه کې فارمول راته ښول کېږي. اوس مثال که چیرې دلته یو څو عدد سره جمع کړو، اوس دلته د عدد سره جمع کوو، دا عدد چې مې سره جمع کړو، دا خو موږ تاسې ګوره د کیبورډ له لارې دا عدد ولیکل، دا په فارمولا بار کې خپله همغه عدد راته ښیي. او که چیرې پر دې فارمول باندې کلیک وکړو، هغه کم عدد مجموعه چې د دې عددو څخه لاسته راوړې ده، بیا دلته په فارمولا بار کې مکمل فارمول همغه فارمول راته ښول کېږي. چې دلته موږ تاسې مثال اوس کم فارمول استعمال کړی د مساوي سم قوشرو E5 خانه جمع سوي ده له E6 خانې سره، نو دا فارمول یې لاسته راوړی ده. له هغه څخه وروسته بیا چپ طرف ته نیم باکس موجود ده. نیم باکس بیا هغه باکس ته ویل کېږي چې په هغه کې اوس مثال دا د هر سیل یو نوم راته ذکر کېږي. دلته په اکسل پروګرام کې هر سیل چې د هغه خپله یو ځانګړی نوم لري. اوس مثال دلته کلیک وکړئ، د دې سیل نوم چې د G9 خانه ده، دا په نیم باکس کې هم راته ښول کېږي. یعنې د G9 خانه که چیرې موږ تاسې په هر سیل باندې کلیک وکړو، دغه سیل یو نوم دلته په نیم باکس کې راته ذکر کېږي. دا اوس مې کلیک کړی ده، دا د F11 خانه ده. او که چیرې غواړئ چې دلته مثال د دې ټول شیټ راګانې او کالمونه وویني په نیم باکس کې، چې په یو شیټ کې څو راګانې او کالمونه موجود دي، بیا دلته په دې وکتور باندې کلیک کوو، په دې سم کلیک ونیوئ، هلته په نیم باکس کې تقریبا راته لیکي 3,75,580 راګانې دي او 16,384 کالمونه په یو شیټ کې موجود دي. نو همیشه چې دغه اکسل پروګرام راخلاص کو، په اکسل پروګرام کې دا خپله د اکسل پروګرام په خانو یا په سیلونو باندې ویشل سوی ده. زموږ تاسې د کار د اساني په خاطر باندې، یعنې په اسانۍ سره کولی شو یو ټیبل جوړ کړو د لیکې. دلته په اکسل پروګرام کې په د هر سیل سم کلیک وکړئ، دا خو د هر سیل نوم هم راته ذکر کېږي او هغه نوم سیل هم انتخابېږي. که چیرې په افقي ډول باندې موږ تاسې څو خانې سره یو ځای کو، څو سیله سره یو ځای کې، دوی ته یو مکمل کالم ویل کېږي. او که چیرې په عمودي ډول باندې څو سیلونه سره یو ځای کې، دوی ته بیا یو مکمل را ویل کېږي. د څو راګانو او کالمونو یو ځای کېدو ته بیا یو مکمل شیټ ویلی سو، او د څو شیټونو یو ځای کېدو ته بیا مکمل ورک بوک ویل کېږي. ورک بوک د اکسل پروګرام عمومي فایل ته ورک بوک ویل کېږي، او د اکسل پروګرام صفحې ته بیا شیټ ویل کېږي. په شیټ کې بیا موږ تاسې خپل راګانې او کالمونه لرو. مثال 10,48,580 راګانې پکښې کې دي په یو مکمل شیټ کې، او 16,000 څو کالمه پکښې کې دي. نو که چیرې غواړئ چې د دې شیټ د ټولو راګانو پای ته ولاړ سي، یا مثال د ټولو کالمونو پای ته ولاړ سي، کنټرول به ونیسو او دلته ایرو کې رایټ پریس کړو. داسې پریس کړه د ټول شیټ د کالمونو پای ته مو بیایي. او که چیرې غواړئ چې د ټولو راګانو پای ته ولاړ سي، کنټرول به ونیسو، ایرو کې ډاون به پریس کړو، دا به د ټولو راګانو پای ته موږ تاسې یوسي، یا د ټول شیټ پای ته مو وړي. بل هغه څخه وروسته بلینک یا خالي صفحه راځي. خالي صفحه باندې موږ تاسې مخکې سم ذکر وکړئ، د سیلونه او راګانې او کالمونه پکښې کې دي. او چپ طرف ته چې مثال کومه شماره ده یا مسلسله شماره راځي، دا د راګانو تعداد راته ښیي. مثال دا اوله راده، دومه راده، درېیمه راده، څلورمه راده، تر پایه پورې د راګانو شمیر په مسلسل شماره باندې نومول کېږي. بل دا ای بي سي دا کالمونه چې مثال موږ تاسې نومولي دي، دا په ای بي سي راته ښول کېږي. د ای کالم ده، د بي کالم ده، د سی کالم ده، د ای کالم ده، تر پایه پورې دا کالمونه ټول په د الفبا حروفو باندې نومول سوي دي. او شیټ خو نو خپله شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 دا شیټونه لري. کولی شو د دې شیټونو نومونه موږ تاسې ورته چینج هم کو، ورته بدلیم کو. البته که چیرې غواړئ چې یو شیټ اضافه کړئ، پر دې مثبت علامه باندې کلیک کوو، کولی شو له دې لارې څخه یو شیټ اضافه کو. که غواړئ چې یو شیټ بیرته ایسته کړئ، ډیلیټ یې کړئ، راسته کلیک ورباندې کوو او دلته ډیلیټ ورته پریس کوو. خیر خو دا درس به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې ووایو چې څنګه کولی شو یو شیټ اضافه کو، څنګه نوم ورته چینجولی شو، څنګه یې ډیلیټولی شو. دا درسونه به په خپل ځای باندې ووایو. په اکسل پروګرام کې همیشه دا صفحې په ساره او په اوږده باندې موجودې دي. یعنې ګوره دلته
وار له واره چې د اکسل پروګرام راخلاص کو. په اکسل پروګرام کې د صفحه راته معلومیږي نه چې د دې صفحې دواله یا سور څونه ده، له کومه ځای څخه د صفحه شروع ده تر کومه ځای پورې رسیږي. نو د دې لپاره چې هغه د صفحې اندازه راته معلومه سي، کنټرول جمع پی به یو ځل پریس یعنی د پرنټ سیټینګ ته به داخل سو یو ځل، له هغه نه وروسته بیا به باک سپیس ورته کلیک کو او بیرته به له صفحې څخه ووځو. له صفحې څخه چې وواتو دلته بیا په اکسل پروګرام کې د هرې صفحې هغه سرحد راته ښوول کیږي. اوس مثال یو بارډر دلته ښوول کیږي له ای 1 خانې څخه شروع تر آی 100 را پورې تر آی 40 را پورې دا یو مکمله صفحه سوله. اوس که چیرې دلته لیکنه کې ولیکو او کنټرول پی پریس کو په پرنټ صفحه کې دا مکمله صفحه پرنټیږي راته. یعنی په اسانۍ سره کولی سو چې د کنټرول پی په پریس کولو سره یو ځل ته د پرنټ سیټینګ ته داخل سو، له هغه څخه وروسته بیرته نارمل صفحې ته راوګرځو. په نارمل صفحه کې بیا د هرې صفحې هغه سرحد راته ښوول کیږي چې دا صفحه له دې ځای څخه شروع ده تر دې ځای پورې رسیږي. البته یو بل خبره باید یادوري وکړو، په اکسل پروګرام کې په ساره باندې هم صفحې موجودې او په اوږده باندې هم صفحې موجودې، یعنی په افقي او عمودي ډول باندې دواړې. که چیرې غواړئ چې مثال په ساره باندې کمې صفحې ولیکې، دې طرف ته د صفحه ټوله داسې انتخابوو او لیکنه کول کېږي یا لیکنه کې لیکو. اوس دلته بیا دوه قسمه سکرول بار پاله کیږي را سره، یو ورټیکل سکرول بار ده، یو هوریزونټل سکرول بار ده. یعنی صفحه په ساره باندې که چیرې لیکنه لیکل سوي ساره باندې کولی شو دا صفحه ښي طرف ته چپ طرف ته یوسو انتقال وکړو د دې وکټور په واسطه باندې. او که چیرې غواړئ چې دا لیکنه په اوږده باندې لیکلي، که غواړئ چې په اوږده باندې کومه لیکنه چې لیکل سوي د هغه ځان ته معلومه کړي، ښکته او پورته یوسو انتقال کړي ډاون او اف، هغه بیا د دې سکرول بار په واسطه کولی شو چې هغه صفحه ښکته او پورته یوسو یا انتقال یې کړو. نو دا زموږ تاسې د نن ورځې درس فقط د ظاهري شکل د اکسل پروګرام تشریح کوي. نو سبا بیا که خیر و په فایل مینو باندې شروع. د نن ورځې لپاره ما همدومره درس بس دی.